موږ تاسو نن پن وایو که نه زموږ ویل پن وایو پن چې همدغه لکه تاسو نن پوښتنه کولی چې تاسو څنګه حرکت کوي زه دغه ته پن دغه کار به کوي صحیح شو کولی شو چې څه وکړو په مینیو ته راشو په مینیو کې راشو ویو ته او په ویو کې پن ته راشو صحیح دی پن کې دغه څلور پنځه بخشه دي کولی شو انتخاب کړو ریل ټایم یا چې پی ای ان انټر کړو پی ان بیا دغه درې ټکي دي دغه پر انتخاب صحیح شو کله مو چې ویو ته راشو دې مطلب چې پن او پن کوته چې ریل ټایم کله چې ریل ټایم انتخاب کړو دا ګوره دا لاس علامه دی نه ابجیکټ کې برابر دی لیفت کلیک د ماوس وسره چې هر خو تاسو خو خې کولی شئ حرکت صحیح شو راځو بیا ویو ته پن ته او بل کې پوینټ پر مطلب چې یو نقطه انتخاب ورته چې په دومره اندازه دې خو راشي دومره اندازه او خلاص حرکت دی صحیح شو داسې نه چې موقعیت نه تغییرېږي کوم څنګه یو نقطې ته سٹارټ پوینټ ته یو قیمت ورکړی ته مبدا نه هغه قیمت نه بدلیږي صرف دا چې موږ ته ځای بدلېږي دلته راشي کال ته راشي اصلي موقعیت نه بدلیږي پل ترڅو پوینټ ته کوم چې پوینټ څخه مطلب سپیسیفای بیس پوینټ ډسپلیسمنت یا بیس پوینټ څخه پیدا چې هغه نقطې څخه غوړي تغییر وکړي صحیح ده کنه نو زه ورته چې مبدا نه هم دې قیمت ورکول شم چې کومه نقطه نه دې تغییر وکړي دا چې څه یو نقطه څخه انتخاب کله انتخاب نو تر دې نقطې پورې صحیح ده کنه یا مطلب څومره واحد چې موږ ورته انتخاب په هغه منطقې دې خاطر راځي پوه نه شوي راځو ویو ته بیا پن ته ورته وایي چې پوینټ یو په صفحه باندې یو نقطه ورته انتخاب وکړه ایز ا بیس پوینټ او ورته وایي چې په دې محور باندې دی د څو په اندازه ورته هم د سلو په اندازه دې خوا صحیح شو بیا راځو ویو ته پن ته او پن کې بل د لیفت رایټ اپ ډاون ښي طرف چپ طرف ښی طرف بر او لاندې دا چې دی لکه څنګه چې نور پروګرامونو کې ټب سیټ دی که نه مطلب لکه سپیس څوک وهي که فاصله ډېره نو ټب نه استفاده کوي زر ته راځي ټب ته به موږ په مایکروسافټ ورډ کې قیمت ورکولی شي څو واحد حرکت وکړي په دې کې هم ورته قیمت ورکولی شو خو دې کې چې کله موږ قیمت ورکوو نو هغه اپشن درسته هغه ټول نه وروسته صحیح شو الله چې موږ دې څومره قیمت ورکولی شو اوس کله چې لیفټ انتخاب کړو دا د خپله به لیفټ طرف ته د هغه یو ټب په اندازه چې اوس یو واحد یا دوه واحد یا پنځه واحد هر واحد چې د قیمت دی د هغه په اندازه باندې هر څه تاسو ورته انتخاب کوئ حرکت کوي صحیح شو مثلا زه ورته وایم چې اپ ګورې پوه شوې پرې باندې بلکې اوس خبره نه وه دا خاصه نه درس ریل ټایم شارټکټ نه لري پی این انټر کې خپل آر انټر کې ریل ټایم دی صحیح شو پی این انټر کې پی این انټر کې پوینټ پی ای ان درې ټکي دي دا پن محمد ها بالکل صحیح شو بل ورپسې دلته لیکلي دي چې اوپس دی ورپسې اوپس څه کار کوي ګورئ مثلا موږ شکلونه مختلف رسم کړي دي خو په دې کې ما یو شکل داسې پاک کړ ګوره دا شکل ما پاک کړ خو دې نه پس مې نور کار هم وکړ صحیح دی خو زه غواړم چې هغه اخرنی کار چې ما کوم پاک کړی دی هغه بېرته راولم نو یو خو د کنټرول زیډ طریقه ده کنټرول زیډ چې کوي داسې به کوي چې یو پرې به د چا خبره د اخري کار نه به شروع کوي یا مطلب دا زموږ اخري کار دا به پاکوي بیا به پروسه به ورسېږي تر څو چې هغه حصې ته ورسېږي چې هغه ته راولي که نه پاک شوی ابجیکټ راته راولي ګورې لکه څنګه کنټرول زیډ یو ابجیکټ ور کنټرول زیډ دا بلې راوسته صحیح دی که نه صحیح دی که نه مطلب کنټرول زیډ چې دا پروسې به لکه تا چې مخکې د هغې نورې پروسې کار کړي د پاکول نه هغه ټولې پروسې بېرته ریورس کوي بیا هغې ته رسېږي خو اوپس څه کار کوي اوپس راسم دا کار خپل ځای کې پرېږدي خو چې کوم اخري ابجیکټ پاک شوی هغه راولي په منیو کې نشته ډبل او پی ایس په انټر کوئ صحیح دی کوم ډبل او پی ایس انټر کړ ابجیکټ خو یې رانهوسته ښه موږ کنټرول زیډ کړی و پاک کړی مو نه دی خبره ورته دا ابجیکټ دې پاک شي صحیح شو دا کار هم وشو ورته ډبل او پی ایس پوه شوې پرې باندې اگر که کار ونه کړي اوس بعد له هغې نه که ډبل کار کوي اس کې څنګه چې کار وکړي بعد له هغې نه چې یو شکل پاک کړي او ځای دې پاک او دا کار ونه کړي پروا نه کوي مطلب تاسو اخري کار راګرځوي هغه چې که تاسو کار خوښ وکړئ که ونه کوي بیا کنټرول زیډ سره خو اکثره همداسې ده چې تاسو یو شی پاک کوئ مثلا بېرته هغه په کار ډېر کار کړی نو دې خاطر چې هغه راولئ نو که انډو نه استفاده وکړئ دا ټول کار ستاسو ختمېږي هغې ته او ډبل او پی ایس نه استفاده کوئ اخري کار چې کوم هغه تاسو بېرته واپس کوئ دا کار په ځای پاتې پوه شوئ بل ورپسې دی انډو ریډو اوس مو درته کار وکړو بیا هم دلته راځو ایډیټ ته په ایډیټ کې ورته وایي چې انډو یو کار وروسته صحیح ورته انډو یا کنټرول زیډ
دا کنټرول پکې درکوم زه تاسو کله نقطې نه ټوکیټ خلاص کړی مطلب کالم چې خلاص کړی او کار مو کوو خو چې خوښ نشو کنټرول زیډ کې اخر پورې ځي صحیح دی کنټرول زیډ نور پروګرامونه کې څنګه بورډ کې څنګه شاید درې ځلې شاته ځي په ایکسل کې درې ځلې دا انډو کېږي په څلورم ځل نور انډو نه کېږي همداسې ریډو پرې کې ریډو هم کار کوي ریډو پر ایډیټ مینو تللی شي ریډو ته او دا پروګرام داسې مینو ټول کې ویلي کنټرول وای شارټ کټ دی صحیح شو مې ټول راغلی ریډو شارټ شي کنټرول وای کنټرول پلس وای بل ورپسې دی چې سلیکشن موږ چې کله انتخاب کوو څنګه انتخاب کوو ګورې لیکلي سنګل دغه انتخاب ته وایي صحیح دی که نه داسې موږ انتخاب کوو موس باندې سنګل انتخاب صحیح شو یا دا چې مثلا موږ موډیفیکیشن کوو لکه ایریز کوو زه مې آبجیکټ پاک کوم نو د ایریز لپاره څه شی کوو څه شی کوو موډیفای مینیو ته راځو او په موډیفای کې ایریز انتخابو یا دا چې ای انټر کوو ای صحیح دی او یا دا د موډیفای ټیب نه ایریز انتخابو صحیح شو کله چې ای انټر کړم ته چې سلیکټ آبجیکټ ما هم لیکلي چې سلیکټ آبجیکټ موږ سلیکشن چې کار کوو صحیح سلیکټ آبجیکټ اول ایریز کار کوو سلیکټ آبجیکټ وایي ګور زه دا آبجیکټ انتخابوم چې انتخاب کې انټر کوم چې انټر مې آبجیکټ پکې صحیح شو داسې هم کېږي چې دا آبجیکټ تاسو مخکې انتخاب کړئ ورپسې ای انټر کړئ او داسې هم کېږي دا آبجیکټ پلاس باندې انتخاب کې ډیلیټ وایي صحیح شو ای انټر کې ډیریز لپاره آبجیکټ انتخاب کړئ انټر کړئ آبجیکټ پکې پسې شي باندې کنټرول ایکس نه دی صحیح شو کټ کلیپ کنټرول ایکس کټ کوي صحیح دی که نه کنټرول ایکس کټ دا ایریز کټ بل کوم یو آبجیکټ ایریز کو هغه کاپی نه حاصل کیږي خو چې آبجیکټ کټ کوم بل پرې ته کاپی کیږي کبه پیسټ صحیح شو خو راځو سلیکټ آبجیکټ کله چې ای انټر کړم چې سلیکټ آبجیکټ سلیکشن سنگل سلیکشن دا چې تاسو انتخاب دا سنگل سلیکشن صحیح ورته انټر پاتې بیا ای انټر کوو ورته آل پرې باندې دا ټول څه چار شي انتخاب ای ډبل ال انټر کې آل ټول انتخاب کې پاتې صحیح شو بیا مثلا ای ریس ای ګور سلیکټ آبجیکټ هر نقطه کې راځي تاسو دا کار کولای شئ مطلب دا موږ ورسره د کاپی او روټیټ او موو او داس مختلف اره د ټول چې کار کوو د متوجه آبجیکټ سلیکټ کړه چې کله متوجه آبجیکټ سلیکټ کړه د کمانډونو ته اپلای کیږي صحیح ده دا ټول کمانډونه بل لیکلي لاست ال انټر کړئ د اخیری کار کوم چې اخیری کار کړی مسلې کیږي ګورئ د اخیری کار انټر کړئ مثلا ګورئ نور کار کوم دا اخیری کار دی کنه نو ورته چې ای ریس لپاره ورته ال د لاست لپاره اخیری مسلې صحیح شو اخیری کوم نقطه چې کار کړی دا مسلې کیږي انټر کې پاتې دا یک بل کمانډ باندې اپلای کوي موډیفیکیشن نو هم کېږي ای دی ریس لپاره بل ورته د فنس یو خط تشکیلي مثلا زه غواړم چې بعضې خطونه انتخاب شي بعضې انتخاب نشي لکه مثلا دا انتخابوم ورته دا انتخاب نشم کولی که نه دا انتخاب نه دی نو دې خاطر کله چې سلیکټ آبجیکټ ماته دغه ځای کې چې کوم اف انټر کوم د فنس لپاره ماته چې شروع د کوم نقطه دې نقطه شروع کوم ګور دا خط چې د کومې نقطې تېرېږي هغه به سلیکټ کېږي صحیح ګورئ د سو آبجیکټ یا آبجیکټ ته یو دلته دا درې آبجیکټ دي چې موږ انټر کوم دا درې آبجیکټ سلیکټ کېږي مطلب هغه خط چې کوم آبجیکټ کراس کړي هغه آبجیکټ به سلیکټ کړي صحیح شو انټر کې بس پکې بل هغه کمانډ اپلای کېږي ورته ای دی ریس لپاره بل ورپسې ډبلیو پی مطلب وینډوز پولیګون کله چې موږ ډبلیو پی انټر کوو وینډوز پولیګون صحیح ده بیا کار وکړه خیال کوم فنس کله چې سلیکټ آبجیکټ راغی انټر کوو د فنس لپاره چې فنس لپاره صرف یو خط تشکیلي صحیح ده کنه لکه څنګه چې خط دا خط چې د هر نقطې تیر شو همغه نقطه سلیکټ کیږي باقي پاتې کیږي صحیح ده کنه ګورئ د کوم نقطو چې تیر شوی دی کوم آبجیکټ چې کلاس کړی دی هغه انتخابېږي باقي د هغې دغه نور نه انتخابېږي انټر کوئ ګورئ کوم آبجیکټ چې تیر شوی هغه سلیکټ شو بیا ای انټر کړئ ایریز کېږي نه ای مه انټر کوئ ای خو ماسې مه انټر کوئ صحیح ده دا خو سلیکټ شو نه خو سلیکټ شو یو انټر وکړئ پکې ای مخکې د هغې نه ای نو بیا د هغې مخکې نه موږ چې کمانډ ته داخلي وکړو یو آبجیکټ خو باید وکړو چې کمانډ ته راځي دا داخلي کمانډ ده دا چې کله هر ځای کې هر نقطه کې چې موږ ته چې آبجیکټ سلیکټ کا یا ته چې سلیکټ آبجیکټ موږ دا کمانډونه کولی شو چې هلته اپلای کړو دا پس ته ولیکو چې سلیکټ آبجیکټ ورته چې آل ټول سیټ کېږي ورته لاست اخر ورته فنس هغه خط به تاسو کولی جوړ کړئ راځو ډبلیو پي ته ای ډي ایریز لپاره ورته ډبلیو پي وینډوز پولیګون دې کې شرط دا دی چې
چې مثلا ګور یو نقطه موږ دلته یو نقطه دلته دا ګور یو پرده منځته راځي که نه دې پرده کې چې هر آبجیکټ مکمل راغی هغه سلیکټ کېږي کوم پکې مکمل رانغی هغه نه سلیکټ کېږي ګور دې کې کوم دا درې څلور آبجیکټ پکې مکمل راغلي دا به سلیکټ کېږي باقي نه سلیکټ کېږي صحیح چې دلته کلیک وکړئ انټر کوم ګورئ کوم چې پکې مکمل راغلی سلیکټ کېږي چې مکمل رانغی نه سلیکټ کېږي انټر کړئ مکمل هم کېږي چې او که مکمل پکې واخلي کېږي نو ولې کېږي که نه ګورئ ایریز لپاره ورته WP صحیح دی بیا ورته ایریز لپاره بل ورته CP مطلب کراسینګ پولیګون هم پرده تشکیلېږي خو پرده که نیمه تېره شوه که لږه تېره شوه که پوره تېره شوه اپډېټ کړل کېږي څنګه ورته وایي چې CP د کراسینګ پولیګون لپاره ورته یو نقطه ګورئ بعض پکې مکمل دي بعض پکې مکمل نه دي خو چې انټر کوه کوم چې مکمل دي که مکمل نه دي کوم ځای چې صحیح شو WP سم نه سره وینډوز پولیګون وینډوز او CP کراسینګ پولیګون پوه شئ په دې باندې بل پسې کاپي اینډ پیسټ کاپي پیسټ څه کار کوي تاسو نور پروګرامر کې هم ویل دي کنټرول C شارټکټ دی ایډیټ مینیو ته راځو نو ته وایي چې کاپي صحیح دی راځو چې سلیکټ آبجیکټ ګورم ته سلیکټ آبجیکټ تا سلیکټ آبجیکټ کې هم د کولای شم چې ورته چې آل ګوره ډبل انټر کوم ټول سلیکټ شیر انټر کوم بس آبجیکټ انتخاب صحیح شو نو کې پیټ ورته چې پیسټ کنټرول C شارټکټ دی ایډیټ مینیو ته راشي ورته انتخاب کړئ چې پیسټ صحیح شو چې پیسټ انتخاب کړئ نو تاسو غواړئ خو موږ ته دوه کاپي یو کاپي دلته ګورئ دا کاپي د ایډیټ مینیو ده دا کاپي د ماډیفای د مینیو ده د دې ترمنځ فرق دا دی چې کله موږ د ماډیفای د مینیو نه کاپي اخلو چې موږ وولې به هغه صرف په داسې باندې موږ پیسټ کولی شو بل څه فیچر نشته خو د ایډیټ مینیو موږ یو کاپي واخلو که زه بل پروګرام ته هم لاړ شم هلته هم زه کولی شم چې آبجیکټ پیسټ کړم لکه مثلا زه ورته پروګرام دا خلاصوم ورته مایکروسافټ ورډ خلاص اوریجنل ته پیسټ کوم ورته کنټرول V موږ داسې مخکې کړو هغه تر څو هلته پیسټ کېږي صحیح دی پوه شو په دې باندې کاپي پیسټ خو اسان درس تاسو نه پوه شئ وایو که بس دی بس دا سیف سیبل نه سیف سیویز ته وایم د ورډ کار نه دا فرق کېږي نور سره صرف یو نقطه دا لګورئ کافي شو ایمیج شته د موډیفای کې اصل دا د دې کاپي کار دی اصل د دې کاپي کار دا خدای ونه بل پروګرام ته پیدا ماډیفای کاپي چې دا د بل پروګرام ته نزو چې دا ورسره دا څه پیدا کړی فقط کوئی تاسو پرې باندې راځو سیف سیویز وایو ښه کنټرول شارټکټ دی دا چې ایډیټ مینیو ته راځو د فایل مینیو ته راځو ایډیټ ته سیو ته سیو کوم سیو انتخاب کوم ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट नहीं करता نه ऑब्जेक्ट सिलेक्ट هغه شرط دی چې زه دې کې هغه کوم چیز نه شي ما کوم بل آبجیکټ په سر باندې سیو کړی فایل ورته سیو ایز کله چې موږ سیو دا فرق نه کوي مکمل صفحه سیو کوي سلیکشن نشته صحیح چې موږ سلیکټ کوو نور کارونه خو ما چې موږ دې ته ډرایو ته کوم دا غواړم چې سیف کوم صحیح دی هغه انتخابو او دلته چې دا نوم ورته ورکړو چې کوم نوم خو دا غیسه کې دا لګي اټکټ ټرانسفر ډرایو فارمیټ ګور د 2009 هجری لګل چې موږ سیف کوو 2009 فارمیټ کې سیف کی صحیح کنه مطلب ورژن په 2009 وي موږ تاسو کو ایکس پی وینډوز نه استفاده کوي نو کله چې هر وینډوز واخلئ تر 2009 پورې ان ټول کلیکلی ورژن 2002 تاسو کار چک کړئ د پراپرټیز وګورئ کلیکلی 2002 ورژن 2002 خیر سره سپیکټری همي خو 2010 چې اوس ایکس پی راوته 2010 ایکس پی کې به لیکلي چې ورژن 2009 دا فرق کوي مطلب هغه مخکې زی او ورژن مخکې نه زی باقي اپډیټ پکې کیږي کنه مطلب کله نه مخکې 2009 لاس پکې دی خو ورژن هغه شي دغه هم دا خبره ده ګورئ لیکه ټیکټ 2009 ډرایو انته دا سیف کړئ کولای 2009 کې هم خلاص کړئ 2004 کې هم خلاص کړئ 15 کې هم خلاص کړئ صحیح شو خو 2010 نه تاسو 2011 نه استفاده کوئ نو هغه په 2009 کې نه خلاصي 2009 کې نه خلاصي تاسو به څه کوئ چې کوم اټوکیټ فایل تاسو ته یو اټوکیټ کې نه خلاصي په بل کې خلاصي نو چې کوم کې خلاصي تاسو ورته سیو ایز ورته لکه څنګه چې افیس ته کنه لکه 2009 فایل موږ 2002 کې خلاص کړو سیو ایز ورته به 2003 فارمټ سیو کوو نو تاسو انتخابوي چې 2004 ته انتخاب کړئ 2009 ته 2000 ته 14 ته ډرایو سټانډرډ سټارټ د نور پروګرامونه هم دي موږ سره چې هر پروګرام کې تاسو غواړئ چې اوپن کړئ هغه پروګرام فارمټ ورته انتخاب کړئ یا اوپن کړئ صحیح شو صرف دا خبره په کومه نو ما خبر لکه مثال صحیح شو پوښ په سیو او سیوز باندې هم نور کې سوال شته